وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم. عايزانو مکسبک کې کستاسو یادی زموږ خبره پر نمو باندې وا چې اسلامي نمونه شول دا ضروري او لازمي دي او د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به و تاسو ته غږ درکول کېږي ستا او ستا د مور او پلار پر نامه. بل روایت کې دا خبره و چې ستا او د ادې په نامه به ترا بلل کېږي. که ښه نه مولو سړي ته به رسوایي نه جوړېږي او که خراب نه مولو د لوی عالم پر مخ به سړی وشرمېږي او شرمنده به شي. په هغو کې یوه خبره دا وه چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل د ابن ماجه حدیث دی: اکرموا اولادکم و احسنوا ادبهم. د الله رسول فرمایي تاسو د خپلو بچانو ډېر خیال ساتئ. تاسو د خپل بچان د ځان دپاره مصیبت مه ګڼئ، د ځان دپاره بوج مه ګڼئ. د الله یو امانت یې وګڼه، د الله یو نعمت یې وګڼه، نو ستا دپاره به بیا پر هغه باندې مشکل نه وي. څونه ډېر داسې انسانان ستا عزیزانو چې الله رب العزت اولاد نه دی ورکړی. څونه ډېر داسې کسان ستا چې وچاته اولاد میلاو سوی دی، نارینه اولاد نسته پکې. او څومره ډیر دا رقم ستا چې وچاته اولاد میلاو سوی دی، هغه اولاد چې دی هغه ناکاره دی. څوک په غوږو نه اوري، څوک په سترګو نه ویني، څوک په خولک باندې ګونګیان دي، څوک په پښو په لاسو باندې شل دي. یو وخت زه تللی وم د چا سره ناست زموږ ډېر ښه ملګری وو، نو بچیان یې هغه دورې دورې ګرځېدل. نو بیا یوه بچی وله هغه ډېره خاموشه وه چې بد یې هم نه کول، یوه خوا بله خوا ته منډې هم نه وهلې. ما پوښتنه ځینې وکړه مال دا یوه بچی چې دا هغه ډېره در باندې ګرانه هم معلومیږي او څنګ ته دې هم کښېنولي، وجه د ما ته ویل مولوي صاحب زما دغه بچی چې دا په غوږو باندې کړه ده او په خوله باندې ګونګۍ د خبرې نسي کولی. زما به څومره زړه سوځل سوی د ده پر دغه بچی باندې چې دا سبحان الله. نو خو د دې تکلیف پریشانی بابا و دې ته معلومیږي. زما استاد دپاره خو ګپه ده، زما استاد دپاره خو ټایم پاس دی، زما استاد دپاره خو یو کیسه ده. ټیک دی. نو که ډېرو که لږ ما ورته به عبرت ځینې واخلو. د هغه سړي څه پوښتنه وکړه چې هغه په دغه مصیبت یا په دا پریشانی کې مبتلا دی. بیا ما ورته وویل مالدینۍ ته مال و دولت ورباندې وسپمه، د خپل تن جامې خرڅې که په دې بچی باندې مطلب علاج وکا، دا خپل کور خرڅ کا، د خپل کوروالا زر خرڅ کا، بیا د دې بچی علاج خامخا ور باندې وکول. مولوي صاحب بیخي ډېر روپۍ مې مطلب پر خرڅې کړي دي، په مطلب هیڅ ترتیب چې دی هغه جوړېږي نه. نو د الله رسول فرمایي اکرموا اولادکم، تاسو د خپلو بچانو ډېر خیال ساتئ، دا بوج مه ګڼئ، دا مصیبت مه ګڼئ او دا امانت و دا یو لوی نعمت د الله وګڼئ. الله رب العزت په بیا دا مشکل وتی ته جوړوي نه. خو خیر خبره دا د عزیزانو که د چا بچان بیماران یا الله د شفای کامله ور نصیب کړي، خاص کر بچان را واخلئ. اوس بچی چې دا هغه د بل د کور ده، بچی چې دا هغه پالنه غواړي، نارینه خو لا تر یو حده پورې تقریبا ګزاره چې د هغه کېږي. لور چې د سړي لیونۍ سي نو دا د بخښلو یې د هغه یوه ذریعه ده زما په فکر باندې چې الله بیا بخښي، د دغه لور په خاطر بیا الله وبخښي. بیا چې په غوږو باندې کړه سي، بیا په خوله باندې ګونګۍ سي، څونه لویه خبره ده. ابل زما درته ویل چې یو سړی راله رالی ویل مولوي صاحب زما داسې بچی دی، په دا سر کې مطلب بومبه پیدا سوي دی او هغه غټه بیماري چې جوړه سوې ده، ته یو تعویض راکړې. مال یاره تعویضو کار نه دی، که د تعویضو خبره وای باچا هغه لره ورسه د هغه یې ماړه وه، که جوړېدی په دې به جوړېږي. نور په ما او په بل او په بل ملا پسې مه ګرځه. زموږ د کاروبار دی، زموږ غیو لوی 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 خبرې دي، دنیا مې مقصد دی، د الله د رسول د انسانانو پیدا زموږ غرض نه دی. زما خپل جیب چې دی هغه غرض دی. صحیح سلوم
نو هغه ول مولوی صاحب په دا پریشانی کې هم دا خبره ده. نو د الله رسول فرمایي تاسو به د خپل بچانو ډیر خیال ساتئ او دا بچان هر چاته ملاویږي نه. دا نه د چا واده وکي هغه ته بچا ملاویږي. که واده نو بچان خواهش هم نستا یا و دنیا هم کړی دي بچان نه نستا، بل واده هم کړی دي بچان نه نستا، دریم هم کړی دي بچان نه دي پیدا شوی، څلورم هم کړی دي بچان نه دي پیدا شوی. دا د الله له جانب یو عطیت ده، یو ورکړه ده، یو پیرزوین نه ده چې الله رب العزت چاته ورکوي او له چای اخلي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دغه چې څه مصیبتونه پر انسانانو راځي دا د دې د خپل لاس راځي، د دې د ګناه او د وجه راځي. صحابه پوښتنه وکول یا رسول الله دا کښنی ماشومان چې بیمارانی دا خو ګناوي نه کوي، دا ولې؟ الله رسول ورته فرمایلی چې دا د مور او پلار د ګناه په خاطر پر دې باندې بیماری چې دا راځي. د سړي مور او پلار ګناګار سي بیا د هغه نه حسد را واخله، د هغه پریشانی را واخله، هغه پر اولاد باندې پرته وي. اوس په سړی وای چې یاره پلانې ډېر بزرګ الله والاو بچان نه جوړ دي، هغه ازمایښت دی، هغه امتحان دی. عام طور خبره دا د الله رسول فرمایي چې دغه بچان بیمار کیږي دا د مور پلار د ګناه په خاطر بیمار سي. او د الله رسول فرمایي دا څو عمر مخکې نو دا کښنیان به مړه کېدل. د الله رسول فرمایي الله چې د کم قوم سه انتقام اخلي د هغه قوم بچان چې دی هغه وروجني. د کم قوم سه الله انتقام اخلي، الله رب العزت د دې قوم بچان کښنیان چې دی هغه وروجني. او دا څونه ډېر خبرې پر موږ راغلي دي او موږ لیدلې دي. خیر عزیزانو زبنن زما بیان خو بل بیانولو، خیر که ټیم پیدا سو هغه پر هغه باندې خبره کو. زنن د خپل بیان سه هټ کې خبره چې دا کول غواړم. سهار وخت را پورته سم چاوي میسج راستولې و زما تصویر او هغه تصویر سره لیکلی ولو چې دا غملا وایي چې د افغانستان جهاد چې دی هغه شرعي جهاد نه دی او دا جهاد مثلا زه انکار کوم یا زه دا جهاد نه بلم یا بل دا څه خبره چې دا غي لیکلی و. اوله خبره دا د عزیزانو افغانستان دونه خوار نه دی چې زما په فتوا په دې کې جهاد شروع کیږي او زما په فتوا جهاد چې دی هغه ختمیږي. افغانستان دومره خوار نه دی. صحیح سلو نه افغانستان دومره مجبور دی چې هغه زما وینا ته ضرورت لري. کتا ویل سپینه ده هغه سپینه ده، کتا ول توره ده هغه توره ده. زما حیثیت چش دی چې زه د دونه لوی خاندان قوم چې په زرو کلونه هغه تاریخ لري زره ولاړېږم د دې ځای زه په هغه کې خپلې خبرې چې دی هغه کوم. ما ته دا اختیار چا را کړی دی؟ د افغانستان یو کوچني ماشوم ما ته دا اختیار را کړی دی یا نه دی را کړی؟ نو ما ته بیا دا څنګه را پیښه ده چې زه په دې حواله باندې خبره وکړم؟ دا جهاد دی، دا جهاد نه دی. ما ته دا وظیفه چا راسپارلې ده؟ ټیک دی د مسجد یو ملا تر خپله حده پورې بیان کول غواړي، بیان کوي، ټیک ده، صحیح ده، پروا نه لري. لیکن که زه راولاړ سم د دونه لوی خبرو سره بیا ذمواري چې د هغه واخلم دا دی لکه څه چې د غره سره سر وي او داسې کول نه غواړم. الحمدلله الله خپل فکر را کړی دی، الله خپل عقل را کړی دی. د افغانستان په حواله باندې اوله خبره خدا د عزیزانو چې کوم چا دا خبرې په ما پسې لیکلي دي یا شیر کړي دي، د الله رسول فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. د یو سړي د پاره دا خبره کافي ده د دروغجنوالي د پاره چې دروغجن دی څه یې واورېدل هغه پر مخ شیر کړو. د یو سړي د دروغجنوالي د پاره دا خبره کافي ده څه یې واورېدل هغه پر مخ باندې بیا رسول، هغه شیروله. دا د فیسبوک او د میډیا زمانہ ده. دومره درواغ پکې ویل کېږي عاجزانو چې انسان تصور نشي کوي. زه په خپل ورته حیران یم نو ستا به څه حال وي؟ صحیح سو بیا چې د انسانان څومره دروغ وایي عاجزانو والله کې ما ته تصور کولی شو. ابل چمن کې ناس یو مجلس واده و نو موبایل می خلاص و چا میسج راواسي، میسج چې رالی ویلې ول سودیس چې دی هغه وفات شوی دی. ما څنګه ته املا ناس تو هغه چشتي مال دا خبره ده وزه ما دا خبره نه ده پیلاو کړي، نه ما مخ ته شیر کړي، نه ما چا لاستولې ده چې یاره داسې ما سر خلاص و چې یاره دا د غس خبرې دي خلک یې واوري او بیا پر مخ باندې شیري بیا ورسته تردید شروع سو یا نه دی مړ نه جوړ نو ویلې کوي په ور سر کې ویلې کوي. الله رسول فرمایي لعنت الله علی الکاذبین، پر دروغ جنانو دي د چی شي الله فرمایي زما د لعنت
او پیغمبر اسلام فرمایي دا خبره د مسلمان د پاره بس ده چې دا دروغجن دی. هغه ولې چې تا خبره واورېدله او بیا دې شیر کړه، بیا دې مخ ته خلکو لره واسطه ولې کوې؟ ما دا خبره کړې وه یا نو دا خو بهتان دی. نو ته په دا نه خبر بهتان څونه لویه ګناه ده؟ ته په دا نه خبر چې بهتان چې دی هغه یو ډېر لوی 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 عذاب چې دی هغه لري. څه وایې کاکه؟ څه وایې کاکه؟ بزارت چا ته چا بیچم از ما بابا تسید. نو خبره دا ده چې دا خلک دروغ ډیر وایي، بهتان ډیر وایي، او د بهتان په ګناه ته نه خبر. ما پرون بیانو لقمان حکیم زوی ته بیان کوي، نصیحت ورته کول، زوی که یو سړی رالی په لاس کې سترګه راخستې وه چې زما سترګه چا راویستله، فیصله مه کوه، رایه مه قایمه وه. څه معلومه ده که ده د هغه دواړې سترګې ورایستلې وي. صحیح شو؟ بعد زموږ نن سلسله دغه روانه ده. او بیا دا خبره دی نه ده چې پیغمبر علیه السلام یو کاتب درلودی، وحی به لیکلی، خو د پیغمبر صاحب خو نه وحی نشوی لیکلی، نه لیکلی، صحابه کرام ورسره و کاتبان. یو دا رقم کاتب ورسره و چې هغه په وحی کې چم کوي، سمیعا بصیرا، پر ځای به علیما لیکلی وله. صحیح سلو؟ دا هغه رقم نور 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 توري. پیغمبر علیه السلام و فرمایلی دغه سړی به بغیر د ایمان مري. بیا نصرانی سو، عیسائی سو، کافر سو، بیا مړ سو، او بیا الله رسول و فرمایل چې قبر به ځای نه ورکوي. حضرت طلحه رضی الله عنه فرمایي زه ورغلم چې دی مړولو د قبر پر سر باندې لوړ پروت، خلکو به پټ کوي، هغه به بیا قبر راوغورځوي، خلکو به پټ کوي، بیا به راوغورځوي. چې یو سړی پر پیغمبر علیه السلام بهتان ویلی سي، یو سړی پر الله باندې بهتان ویلی سي، یو سړی د قرآن خبرې چې دی هغه د ځان ورچولی سي، نو زه څه کیسه لرم؟ زما کم حیثیت دی؟ زه په خپل ځان خبر یم چې زما کم حیثیت دی، یعنی زه په خبر یم په لا اله الا الله محمد رسول الله چې الله لما پرده لیري کې که تاسو زه په سپیانو کې شمار کړم، زما الله برکات کړي. دا زما دا زما یقین دی، زما د الله په دربار کې دا دعا ده چې الله پرده مې لیري کوه، هیڅ شی نشته. بس زه یو سب مخ ته ولاړ یم، ته شاته ولاړ یې چې څه ته یې هغه زه یم. ټیک دی، ما به 2 کتابه زیات ویلي. نو د الله رسول فرمایي د سړي د پاره د دروغو چې دا دروغجن دی دا خبره کافي ده. څه یې واورېدل هغه یې پر مخ شیر کړه، چې کوم چا جوړه کړه هغه جوړه کړله. صحیح ده، ټیک ده، هغه په خبر دی چې زه درواغ وایم، ګوره په مولوي صاحب فساد کوم. دا چې نو په خبر پر مخ یې شیروله، ولې چې نه په خبر بیا دې په کمنټ کې شکنځا ولې لیکله، مور خور ولې شکنځې؟ صحیح سلو ولې؟ او بیا دا خبره د عاجزانو ما بیان کړی نیمه ګنټه، ما بیان کړی 45 منټه، زما د بیان سره 2 منټه کلیپ جوړ کې بیا هغه نشر کې شیر کړي. نو خو زما مقصد هغه سیاق او سباق چې کوم بولي هغه ګرده وتلی دی، بس هغه 2 خبرې، ولا تقربوا الصلاه، الله فرمایي 3 منځله رمزي. ټیک شو؟ په څنګه حال کې چې تا شراب څښلې ته نشه، دا د اسلام اولنۍ خبرې دي. اوس یو سړی وایي یار الله فرمایي وایي ته مسجد ته رمز منځله رمزه، دغه 2 تورې راواخلې، نو پر الله بهتان وتړي که نه وتړي؟ ولا تقولوا راعنا. ټیک شو؟ هغه تنوي صاحب فرمایي یو سړی د الله رسول به ناسو بیان به کوي، نو دغه کافران به ناسو هغه ورته ویل راعنا. ټیک شو؟ ای نعوذ بالله، ای بې وقوفه دا خبره بیا چې دغه چیش کا راته دوهراوی که راعینا د دې مقصد چې هغه د بې وقوفۍ و. د الله رسول فرمایي ولا تقولوا راعینا، تاسو به د راعینا تورې ګرځه نه وایست. نو یو سړي تلاوت کوي هغه د راعینا تورې نه وایي، حالانکه مقصد دا نه دی، مقصد بل دی. زه خبره ډیره مختصره کوم عزیزانو. نو لہذا چې هر چا بهتان ویلی دی د الله په مخ کې به دا خبره سپینه یې کې سپینه کړله زه به مجرم یم، که نه که سپینه ته څه چم کوې؟ صحیح سلو. او بیا عجبه خبره دا د عزیزانو، پیغمبر علیه السلام یو وخت یو صحابي چې دی هغه واسطه زکات لره ورسته پلانې قومه سه وطنه سه پلانې کلي سه زکات راټول کا غور ته ویلو. دی چې روان سو چې کلي ته رسېدی د هغه کلي خلک ول راوتلي وو، دی بیرته په منډه رالی پیغمبر علیه السلام لره پوښتنه یې وکړه خیر ول یا رسول الله هغه قوم راوتلی وو، خلک راوتلي وو، زه وژلم. خلک هم شاته پسې راورسېدل، چې راورسېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړل خیر؟ هغه ول یا رسول الله ستا قاصد را روان و، موږ ول راوت په استقبال کې خوشاله سو چې ماشاءالله د نبی علیه السلام ملګری رالی. د بیرته را منډه کښل
و د تحقیق نو کړی چې دا خلک د چشته پر راوتلی دي، دا زما د استقبال د پر راوتلی دي، د فکر دا سو چې یا ادا وجلم. نو الله و فرمایل چې تاسو ترڅو خبره معلومه کړی نه مخته پیلاوي نه بل څوک په دې خبره نه کني، ته په دې جرم کې ورسره شریک کې، ته په دې جرم کې ورسره شریک کې. بیا پاته د افغانستان خبره د عاجزانو الحمدلله زم طالب یم، بیا ټیک د ملایي هغه رسمي لنګوټه مام تړلې ده، دشمنان هم لرم دوستان هم لرم، دا د جهان قانون دی چې څوک د چا دشمن یو نو هغه سړی پر منځه ولاړی لای بد جن کیږي. استاد دشمن یو سړی ته پر منځه ولاړی لای لتا بد کیږي، حالانکه زه پر منځه ولاړی ته ولې ما ثبت کیږي. صحیح ته د قران تلاوت کوي د لتا بد کیږي، او چې استاد دوستان دي تا پر ګناه ویني لتا بد نه کیږي. امام شافعي صاحب فرمایي و انسانان عجب دي، وای کتا شور سره وکړلو ستا به دونه صفاتونه وکي په دغه صفاتونو پتا کې نه، او کتا بدر سره وکړلو ستا به دونه غیبتونه وکي پر تا به دومره خبري وتړي چې هغه خبري په پتا کې نه. صحیح سلو. نو خبره هغه خبره ده چې ما دا خبره نه کړې ده، نه زه په خبر یم نه په آگاه یم، هغه ځان ته خبره ده، جهاد دی نه دی، هغه ځان ته خبره ده. خبره زما د ذات ته چې تا په ما پورې تړلې ده، زه د هغې تردید چې دی هغه کوم، او په سخت سره کوم، په ډیره سخت سره کوم. زه خپل دشمنان لرم، زه دشمنان لرم چې هغه نه غواړي چې دا خبره داسې وشي یا د املا داسې شي، که څوم زه هېڅ حیثیت نه لرم نه لرم. صحیح سلو. لیکن خبره دا ده دا دشمنان ولرم، زما دشمن قطعا دا خبره نه خوښوي چې دا مولوي صاحب دی یا داسې سي یا داسې سي، کنه پر ما د الله پرده پرته ده. 3 لکه 4 لکه کسان لږ خاشه کم دا زه لرم، دا زموږ پالوران یې بولي، او الحمدلله در اوس فیسبوک هم نه لرم. نو چې ته داسې خبره وکړې زما 4 لکه دوستان ملګري هغه چی سول، هغه پریشان شو. دا زه چې دونه خبرې کوم په کار دا و چې ما به هېڅ نه وی ویلې، لیکن زما ملګري پریشان دي. هغوی مولوي صاحب ویلي زه د افغانستان په قومندانانو کې چې کوم ملي فوج دی په هغه کې ملګري لرم، او چې طالبان دي په هغو کې هم لرم. ملي فوج ته هم دغه خبره ده چې د وطن خدمت وکړه، خبردار چې ظلم ونه کې، ناجایزه ونه کې، طالب ونه سي بیا راولاړ سي حلال کې، طالب ونه سي سترګې جنې وباسي، طالب ونه سي پر مخ ووایي، دا به قطعا نه کوي. اخلاق علي اخلاق چې دغه اختیار کا، وخپل ملګرو ته دا وایم چې امریکایي په مخه درالي 4 ټوکړې کا، او چې بیا تالر د بل سړی په مخه درالي ټیک دي ستا او د په مابین کې څو خبرو کې فرق ستا، ته طالب دی طالب نه دی. صحیح سلو. ته پوهه دی به پوه نه. صحیح سلو. نو دا په دې خبرو باندې دا زه حق نه لرم بیا زره ولا څه تا مړک، زه حق نه لرم. مثلا د افغانستان یو سړی وماته وایي چې مولوي صاحب زومه هغه ته جهاد در خپل تللی په دا اوس کې چې امریکایان راغلي زورتم یا وای ورور دې تللی دي زوم یا پلار دې تللی دي زوم یا زوی دې تللی دي زوم یا، نو چې نه دې تللی د بل زامن بیا ولې استه؟ دا پښتنه لما کیږي کنه کیږي. زه د بل زامن استوم جهاد لرم ته ولاړ سي او خپل زویم په کالج په یونیورسيټي کې سبق وایي، زه په دې ملامت یم کنه یم 100% زه ملامت. اول به ځان پیښوم وتا ته به وایم چې تم را پسیاس، او زلته ناست یم رقم ډوډیانې خورم وتا ته ولاړ سي جهاد لره. دا چې شو دې ته منافقت وایي، دې منافقت خلاف دی. او بل خبره دا د افغانستان یو سړی و ماته وایي چې مولوي صاحب دا جهاد دی زور ته مثلا و دا جهاد دی، نو دای ماته وایي دا ولې جهاد دی؟ زه ورته چې امریکایان راغلي دي، هغه وایي چې امریکایان نور راغلي هم زموږ په وطن کې دا جنگونه روان وو، هغه جهاد دی. زه ورته و مثلا و دا جهاد دی. نو دای ماته وایي چې کومې ګناه په افغانستان کې کیږي هغه ګناه په پاکستان کې کیږي کنه کیږي؟ زه ورته و کیږي. نو دای ماته وایي چې په افغانستان کې دا ګناه کیږي پر موږ جهاد فرض دی، او نو چې پته کې دا ګناه کیږي نو پرته باندې ولې جهاد حرام دی؟ په دا اوس محرم کې چې صحابه ته څونه شکنځاوي وسولې په ټول افغانستان د افغانستان په تاریخ کې دونه شکنځاوي هیڅ چا صحابه ته نه دي کړي. اشرف افغانستان کې جهاد فرض دی او د دې جهاد چې دی هغه حرام دی. صحیح سره په ټول افغانستان کې قادیانیان بند دي، دا د دې په عین کې دا وختي کې دا خبره جوړه شوې و. په پاکستان کې مرکز د قادیانیان چې دی هغه په پاکستان کې زموږ پر لوړو پوسټو باندې کپوجان دي، کدا نور دي قادیانیان دي. شه چې پتا کې قادیانیان دونه ډیر پته کې جهاد حرام دی او په مشک کې جهاد چې دی هغه فرض دی. د دې خبرې جواب زه لرم؟ زه نه لرم جواب. او
بیا دغه د یو ماته وایي چې زه ټیک د 40 کاله زموږ په وطن کې جنګ اوس خو نو تی در واخلي دا جنګ بس بالا خو موږ کمزوري سو یاره اوس نو دونه خو نو مکه وای چې ما ټیکا خسته د خو مسلمان ته خدای لري رسول لري ته جنت غواړي اوس خدای جنت ته در واخله زه څه چم وکم صحیح زملامت ما و نو لهدا خبره ده زه خپل رائے لرم الحمدلله د جهاد منکر نه یم طالب ملي چې کم امریکایان وجلې دي د اغو د پښو خاورې د سترګو رانجه جوړوم دا زما یقین دی دا می عقیده ده دا په بیرو د خوب د وجه نه چې سبب ما څوک مړ کی تراسه ځان خلاص کړه دا د منافقت په وسه نه دی پره صحیح سلو نو بیا که زه خپل رائے ارسل خپل رائے لري یاره زه صلح غواړم زه په جنگ باندې مسله حل کېده نه غواړم زه په صلح باندې حل کېده غواړم دا و چې کومه صلح روانه ده زه به څو خوشاله یم زه به څونه دعاګانې کوم چې الله می خرابوه که څوم کافران ډېر ظالمان دي که څوم امریکایان ډېر ظالمان دي هغه ګوره کم چلونه طالبانو ته طالبان خو هغه د الله رسول فرمایي مؤمن چې دی هغه سپین زړګي والا دي سپین زړګي دي د مؤمن زړه سپین زړګي دي او دا بل چې دی دا منافق دی دا چالاکی چې ډیره کوي او دا دي د امریکایان دا غره کوم نه د معلومه چې په صلح کې کمی خبرې مشته پټ کړي دا اوس په هلمند کې څونه جنگ وسوله چې دا صلح راغلی وای د دون خلکو کورونه خرابېدل یا دومره یتیمان پاتېدل یا دومره کونډې پاتېدې یا دا و چې دومره طالبان شهیدان چې دا غره کوم په دابل خوا کې څو ولاړو نو دا اوس په دې باندې اسلام رالی هغه افغانستان دی هغه شپه د هغه ورځ ده هغه قانون دی هغه عین دی د چا کورونه خراب سو ورسره د خپل ورینداري سپښتنه وک چې دا کونډه سوله د چا د واده ول کالو د چا دویم د چا دریم ورساکشنی بچان څوک په وړي کې پاتې سو څوک د کال پاتې سو یتیمان دا به څوک څه پکې صحیح نو زه د صلح وس خلاف سم صلح نه غواړم صلح په هر قیمت غواړم په هر قیمت یې غواړم پر صلح چې ارڅو خبري ارڅو سرونه بلاړ شي غلژ دي ولی صلح چې دا پای لري او جنگ چې دا پای نه لري چې پای نه لري تاوان نقصان د چا پر کور دي دا بل لمسایګانو پر کور دي او ته خالد التناس خپل رائے قائمه دا منافقت کړم صحیح سلو الله رب العزت افغانستان ته بری ورکي الله دې ته افغانستان مسلمانانو ته بری ورکي الله دې په خپل کې دې سره یو کې الله دې په خپل کې سره اتفاق الله دې په خپل کې سره صلح کې چې په دواړو راولاړ سي د لیونی سپي امریکایي کافر راغلی دی دا په دواړو باندې وبس دا زما رائے ده د دې په اخوا باندې کزما د خبره څوک ارما ناقلی هغه د خپل اختیار دی زما خبره ده معنا به زدر کوم ته زما د خبرې معنا نه شي اخستل وتا ته دې اختیار نشته وتا ته د دې اختیار نشته پاته خبره د بهتان سواله بهتان دې تړلې دی او زه عجب خبره درته کوم ما د الله سره دا وعده کړی چې پر ما باندې ارچا د بهتان تړلې دی ما د الله په خاطر معاف کړی دی چې چا په ما په دا دروغ ویلي دي شیر کړی دي پر ما زما چې پر د کم حق راځي ما د الله په خاطر معاف کړی زه دومره د بل د افغانستان د صلح خبرې کوم او دلته راولالېږم دا چې خدای دې تباه کړي خدای دې جهنميان کې دا نه وایم قطعا نه وایم بالکل نه وایم دا زما رائے ده دا می فکر دی دا می غوښتنه ده او زما د افغانستان سره مطلب زه څو تعلق ورسره لرم دوه قوي تعلق ورسره لرم اول تعلق دا ورسره لرم چې مسلمانان دي دویم تعلق دا ورسره لرم چې پښتانه دي دریم تعلق دا ورسره لرم چې څنګه پر څنګه صحیح سلو بس نو چې دا درې تعلق زور سره لرم د افغانستان په آبادېدو خوشاله کېږم په خرابېدو یې پریشانه کېږم دا نه وایم چې افغانستان په خپل کار یې پېژنه نه 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 زه مسلمان یم زه کلمه ګو ورونه هغه زما کلمه د کلمې ورونه دي چې ورونه مې دي نو بیا زه څنګه راولاړ سم بیا زه دا چم وکم ستا پر کور دی ور بل او زما پر کور دی ګلان ور دا نسی کېدلی صحیح سلو که ور دی د دواړو د پاره ور دی که ګلان دی د دواړو د پاره ګلان دی نو لہذا خبره مې دا درته وکړه عزیزانو پیغمبر اسلام فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع د یو سړي د دروغ د پاره دا خبره کافي د دروغزن چې دا دروغزن دی چې څه یې واورېدل هغه پر مخ شیر کړو څه یې واورېدل هغه نور جهان خبر کړي نو لہذا عزیزانو زما ملګری په دې خبره پریشان په طالبانو کې مرا واخله دا غره کم نور ډیر ملګری لرم هغه پریشان نه 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 دا خبره نه ده زما په فتوا جهاد کیږي نه زما په فتوا جهاد نه جهاد کیږي نه صحیح سلو زائد حیثیت نه لرم علما ستا لوړ علما ستا افغانستان ځان تخپل علما لري پاکستان ځان تخپل علما لري بس دا ډیر لوی خبره زده هغه پابند یم زده دیوبند پابند یم
د دیوبندیت پابند یم. تانوي صاحب کم د مدني صاحب د کشمیری صاحب د مولانا الیاس رحمه الله د گنگوهی صاحب د نانوتوی صاحب د شیخ الهند چې کومې رایې کومې خبرې دي زه د هغو پابند یم، زه د هغو طالب یم، زه د هغو نوکر یم، زه د هغو خادم یم، زه د هغو مزدور یم. بس دا زما رایه ده، په دې کې هېڅ دویمه رایه چې د هغه ځایېږي نه. خو خیر عزیزانو، الله دې افغانستان آباد کړي، الله دې په اسلام آباد کړي، الله دې په د دنیا په خبرو آباد کړي، الله رب العزت د بل چا د پیغور خلاص کړي، الله رب العزت د بل چا چې د دشمنانو په کې سترګې دي خپله قرار ناست د بل کورونه خرابول، الله رب العزت د هغو لاسونه ځینې وباسي د دې وطن څخه. الله دې دا وطن پر پښو ودروي، الله دې دا طالبانو ملي اشرف غني په خپلو کې سره جوړ کړي، الله دې جنګ ورک کړي، الله دې ټکان ورک کړي، الله دې سرې وینې ورک کړي، الله دې خندا راولي، الله دې خوشحالي راولي، الله دې هغه اطمینان او سکون راولي، الله دې ایمان او اسلام پکې راولي. ټیک دې ګناهګار ټول عزیزانو، دا زما دعا ده والله العظیم. الله په ما خبر دی، زه منافقت نه کوم. د افغانستان خلکو چې زما څومره احترام کړی دی، پاکستانیانو زره مې په لا اله الا الله کې کړی دی. ما ته یو سړی په نیویارک کې دی د افغانستان دی، ما ته ویل مولوي صاحب زموږ د قندهار په خلکو کې دا خبره بیخي ډېره بده ده او بده خبره هم ده چې څوک چاته د کور والا شکنځا وکړي. دو ما ته مولوي صاحب په قسم درته وایم که تا زما د خانم شکنځا ما ته وکړله لا به زه تا ته څه نه ووایم، ته پر ما دومره ګران یې چې یو سړی زما دومره احترام لري، دومره لوی احترام ماته لري، او زه بیا دونه منافقت وکمه نو پر منافق سړی دی بیا لعنت. صحیح سلو قطعا دا نه کوم. خیر الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. نور سبق بیا بل وخت وای ان شاء الله العزیز. دا ضروري خبره ولا لازمي خبره وا، هغه می نشر کوله هم او خوروله هم، یاران ملګری په خبروله هم، او خپل رائے چې دا هغه مشکاره کول ټیک ده. صحیح ده. زه څه ولی نه یم، نبی تور خسړی نشي ولې نو زه خو نبی نه یم، زه خو څه ولې نه یم، خطا راسه کېږي، غلطي راسه کېږي، د ګناهو ډک یم، په قسم ډک یم، دا قسم درته اخلم او په قسم کې حنیسېږم والله که ټیک دی زما رایه به غلط دی، د چا به نه وي خوښه پر دواړو سترګو، خو مناظرې نه کوم، جګړې نه کوم، د هر چا جواب نه کوم چې ستا سره جلا جنګېږم دا بل سره، نه 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 نه، بس خپل کار په مخه اخیستی دی. هغه آسان نه، آسان ته علیده وسترګو ته علیده یو شی ورلګولی، هغه په دې چې دا آس خپل لاره په مخه واخلي، بس زوم دا غره کم دا خپل لاره په مخه اخلمه، شاته دي هر څوک هر څه وایي، هغه یو میدان ستا د قیامت پر ورځ حساب کیږي. زوم روان یم، ته مو روان یې، الله دې ما معاف کړي، الله دې تا معاف کړي، الله رب العزت دا ورځ ما ته آسانه کړي وتا ته آسانه کړي. خو بس دعا مې داغه د الله دې زموږ وطن پاکستان آباد کړي، ظالمان دشمنان کافران دې الله جنې وباسي، دا وطن دې الله رب العزت نه خرابوي، افغانستان دې الله آباد کړي، کافران ظالمان دا دې الله رب العزت جنې وباسي، وطن دې الله رب العزت آباد لري، گلزار لري، ګل گلزار لري، خوشاله دې لري چې د پاکستانیانو د پیغورو خلاصي، د مهاجر تورې چې دوی ته څومره مشکل دی د هغه تورې خلاصي، بیا به دوی هلته خوشحاله وي، موږ به دلته خوشحاله وي. دوه ورونه دي په مابینځ کې یو دیوال دی، په دیوال سړی نه سره پرېږدی کېږي. خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي، الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله محمد رسول الله. الرحمن الرحیم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم. عايزانو مکسبک کې کستا نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت